د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه السلام علیکم درنو لیدونکو. په دې هیله ده چې تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. وایي چې افغانستان د چین سره وصلېږي. نن درته ډېره ښکلې موضوع لرم. هیله ده تر پای یې وګورئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په امیر کې هغه سړک جوړیږي چې افغانستان له چین سره نښلوي. د کلیو او پراختیا وزارت په 21 ولایتونو کې د ګڼو کوچنیو پروژو ترسره کولو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس د هیواد 21 ولایتونو کې د 2 میلیارد او 600 میلیون افغانیو په ارزښت د سړکونو او پلونو د جوړولو چارې پیل شوې. د دې وزارت په وینا د بدخشان په کوچني پامیر کې به هغه سړک هم جوړ شي چې افغانستان له چین سره نښلوي او په دې سره به په ټیټه کچه د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم ګام واخیستل شي. افغانستان د چین لپاره تر ټولو ارزانه او نږدې بازار دی او تولیدات یې په افغانستان کې ښه بازار لري. په همدې دلیل دغه کوچني سړک جوړول به د پامیر او چین ترمنځ د اړیکو د یو نوي پل رول ولوبوي.